سره او ستاسو ځان مشر حاجي نواب خان نواز صاحب چې د هغې په ځای کې موږ دا ساعت ناست یو او زموږ د ثوابې سیمې دا کوم ملګري چې راغلي دي نو حاجي صاحب زموږ ډېره ښه مېلمستیا مو کړه او موږ ته دا احساس راکړه چې د پښتنو ډېرۍ د پښتنو روایت څنګه وي حاجي صاحب چې واقعي یو ډېر نر پښتون او یو میلمهپال او یو ښه انسان دی او بله د خوشحالۍ خبره دا ده چې حاجي صاحب هم وخت په وخت باندې شاعري کړې ده او هغه که د دې لیک لوست کم دی خو د دې شعر چې کوم دی په وزن او بهر باندې برابر دی په 2014 کې چې دې کوم کتاب چاپ کړی دی چې زخمي حالاتو په ذکر کړم او دا کتاب چې کوم دی د مرکې ملګرو ډېر خوښ کړی دی نو زه به د حاجي صاحب سره به راشم چې هغې موږ سره یو دوه خبرې هم شریکېږي او دې نه به یو ښایسته کلام حاجي صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډېره مننه د ثوابې د ملګرو چې زمونږ غریب خانې د خپلې مېلمستیا قابله وګڼله او دلته راغله او دلته زمونږ خوږ مشرګان فیض صاحب او مهرندی صاحب دواړه موجود دي. دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې موږ د فیض صاحب نه وخت په وخت استفاده کړې ده او اوس هم دوی زده کوو. د دې د مدرسې طالب علم یو او د پښتونخوا مرکې مردان سره تعلق دی او زما ته ګوډه شاعري کړې ده چې د ملګرو په اصرار باندې دا کتاب چاپ کړی دی چې د ډېرو شاعرانو به نه یې خوښ د لږو به خوښ خو موږ خپل اظهار په خپله خوله بې تعلیمه خلک یو د شاعرۍ سره ډېر زیات شوق دی او شاعران هم خوښ دي که لوی دي که واړه دي دوی خو د هر چا خوښ وي خو موږ هم څه لږه ډېره شاعري کړې ده هغې نه یو نمونه د دې ملګرو په پوښتنه تاسو ته وړاندې کوو. ماښام چې لړه لړه شي تیاره شي ماښام چې لړه لړه شي تیاره شي د جهان غمونه ټول مې مېلمانه شي او الله ورته په زوره کړه شي الله ورته په زوره کړه شیرینې په نهره خېټه څنګه ماشوم وده شي او په 2,500 دیاړۍ کې خوږې لورې په 2,500 دیاړۍ کې خوږې لورې ګمان نه کوم که د سپین لاسونه سره شي او میندو کاڼي اچولې په کټوۍ کې د عمر غونته انصاف به دلته وشي او بس کا نوره بس کا یې نواب د دې غمه بس چل در باندې وشي.